40 کاله مخکې 40 کاله زما په خپله په دغه خبر سر خلاصوي د لات تر وروسته استبار ویل کېږي دا بدعت مګر خو موږ هم بې جرات یو جرات نشو کولی اوس یې وایي فلانی ته باره وایي پرېښو له قرآنه منکر د هغه قرآن نه مني نبی علیه السلام په آخر زمانه کې به داسې خلک راشي ابو هریره صاحب وایي نبی علیه السلام ډېر د جهالان وي ډېر فریبګر خلک وي ډېر چلبازه خلک وي لاندې محدثین په تشریح کې لیکي یوه تشریح ادا کړي وایي رنګ به د ملایي خو خلک به د دین څخه پر بله خوا باندې اړوي چا دې دغه رنګ د ملا جوړ کړی دی نوم د عالم پر پروت وي پر سر باندې بې لنګوټه درته تړلې وي خو تا به د دین څه بندوي تا ته به وایي تراویح مه کوه تا ته به وایي اعتکاف مه کوه تا ته به وایي تبارک الذي سورت مه وایه تا ته به وایي د قرآن تلاوت مه کوه تا به د دین د کارو بندوي خو نوم بې د ملا یي داسې فریبګره خلک به نبي علیه السلام زما په دین کې پیدا کېږي زما په امت کې پیدا کېږي او رسول صلی الله علیه وسلم کذابون دا به ډېر لوی درواغجنان وي د الله پر حبیب علیه السلام به درواغ تړي پر دین به درواغ تړي پر شریعت به درواغ وایي نوم به یې ځان ته ښه نوم پیدا کړي چې زه خو داسې فلانکی شیخ صاحب یم زه خو فلانکی مفتي صاحب یم زه خو فلانکی ملا صاحب یم ته به د قرآن تلاوت کوې د خدای ریته وګوره خلک دې ځینې منع کوي نن ما خلکو ته د جمعې په بیان کې درته خپل په جامعه کې خلکو ته خبرې وکړلې چې د یوې ورځې نن لمونځ راوګرځوئ ماپښین د لمانځه وروسته د جمعې ورځ د مازدیګر لمانځه مخکې د یو شپه روز لمونځ راوګرځوئ دا ډېر ثواب لري کتابونو کې مسله ده خو یوه دا خبره ده چې دا د ګرد عمر د لمانځو قضایي ده دا خبره غلطه ده یو دا ده چې پر دې ثواب مرتب دی دا خبره صحیح ده خلک ټول ودرېدل په مسجد کې لمونځ یې وکړي مال الحمدلله اوس دغه خلکو ګناه وکړه کې ثواب وکړي لمانځه ته مې ودروله حاجي صاحب د یوې ورځې قضایي لمنځونه مې پر راوګرځوله په ماپښین کې مې 6 رکعاته لمونځ باندې وکړي دا اوس دا د خدای ته سړی لمونځ کوي پر سجده پروت دا اوس ګناه ده که ثواب دی عقل خو لرو دغه ته نیم خلک نور پرېږدي درته وایي دا ناروا دی دا بدعت نن چې یو سړی په یو مسله نه پوهېدي بس د بدعت حکم درته کوي چې درته نه وه معلومه بس دا خبره ده چې بدعت دا اسانه خبره ده کوي درته د تبارک الذی سم هم خلک باندې درته ګډ دي پر ټلیفونانو پر رادیوګانو باندې چې تبارک الذی کې دی ویل ګناهګار نعوذ بالله قرآن وایي په دې هم ګناهګار کوي دین د ترسکش دی مادت وي د الله حبیب علیه السلام موږ ته څه وایي وایي څه کوي وایي دغه دجالین چې پیدا شول فایاکم و ایاهم ځان د دې څه وګورئ دوی ځان ته مه راپرېږدئ لرې کړي د ځانه لاندې محدثین ورسره لیکي وایي د دې دا معنا ده چې د دې بدو خلکو سره مجلس مه کوئ ځوانانو په ټلیفونانو کې دا شان مه ګورئ تاسو عوام خلک یاست نه ورسره پوهېږئ دا د علماو کار دی دا رحمتي صاحب دا ملګري نن ناست نن ما یو کتاب یو چا راته راوړی نن ماپښین هلته زه جامعه کې ناست وم ما چې دا ما زه راواړوي هغه سړی مې راوغوښتی ما الله سامولي چې رالې ما دا ګوره خطا یې کړې ده دلته دا خبره کړې ده خو دلته دا ځای ته وګوره هغو هم وکتله وایي و بلکل دا ځای خطا دی رحمتي صاحب پر لارې ما ته وایي دا کتاب کتل موږ ته څنګه دي دا کتابونه ما ګوري دا کتابونه د هر چا کتابونه چې سړی نه ګوري د عوام خلک ته په دغه نه پوهېږې چې دغه یې اوس سم ویلي کې خطا کړي دي خو دا خپل خلک لري هغه به یې درته ښیي چې دا سم وایي دا خطا وایي ته وا پښتو کتاب دی زه ګورم بالا چې هر څه یې لیکلي دي سار دې عقیده پر بله خوا تللي چې د خپله لارې ګمراه کړی په ځان باندې خبر لهذا مقصد مې دا دی چې د هر څه خبرې مه اوري اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وایي فایاکم و ایاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم د الله حبیب علیه السلام وایي ځان د دې څه وګوري دي د ځان وګوري مقصد مې دا دی چې دا د فتنو دور دی دا شان به راځي د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک بشارات دي د ژړا وخت دی د ژړا وخت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ستفترق امتی على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده امت به درو اویا ډلې جوړیږي مسلمانان به پر درو اویا ډلې وي دا دو اویا به دوزخ ته ځي به جنت ته صحابه پر سند کې د الله پیغمبر جنت ته به کوم یوځي نبی علیه السلام ته ما انا علیه واصحابي چې ما او زما صحابه ولاره څنګه کړ بس دا الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابه وتکول او تراویح کول په جماعت باندې کول دا الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابه کرام څه کول هغه اعتکافونه کول هغه اعتکاف ته اهتمام ورکوي هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د هر سنت قدر ساتي احترام ساتي
که چا دغه لار ټینګه کړه چې د الله حبیب علیه السلام ورته وایي دغه سړی کامیابه دی. دغه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جنت ته ځي.